دا شوري میاشت زموږ پښتانه اردو والا او فارسی والا ټول ورته عاشوره وایي او په عربی کې ورته محرم وایي. د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده، لکه څنګه چې انګریزي کال د جنورۍ نه شروع کېږي دغسې اسلامي کال دا د محرم نه شروع کېږي. نو دا د اسلامي کال لومبۍ میاشت ده محرم. عربی کې ورته اشهر حرم وایي. هغه میاشت چې هغه د عزت او د احترام دي او د هغې میاشتو بعضې خاص احکامات هم شته. نو په هغې کې لومبۍ میاشت محرم ده. په دې محرم کې یو ورځ ده چې هغې ته د دې میاشتې لسمه ورځ وایي، سبالنۍ ورځ. دا ډېره قیمتي ورځ ده. د دې ورځې متعلق په حدیثو کې یو څو خبرې راغلي دي. یو خو دا د بخاري شریف کې راځي چې مخکې د روژې د رمضان د روژو نه مخکې د دې ورځې روژه فرض وه. بلکې یو حدیث کې دا راځي چې د مکې قریشو او عربو به په دې ورځ روژه نیوله او غلاف د بیت الله به یې بدله. کېدای شي چې دوی د اهلي کتابونه د دې څه فضیلت اورېدلي، یا کېدای شي چې د ابراهیم علیه السلام د دین بعضې نقشې او بعضې آثار پاتې وو. ممکن ده چې د هغه نه ورته دا خبره منتقل شوې وه چې دا شوري ورځ بهتره ورځ ده، نو دوی پکې د بیت الله غلاف بدلو او روژه به یې نیوله. الله پاک لومبۍ په حضور پاک هم د دې ورځې روژه فرض کړه په نبي علیه السلام او د هغه په امت. د هجرت نه مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د دې ورځې روژه نیوله دا فرض وه، لا د رمضان روژې نه وې فرض شوې. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې شریفې ته هجرت وکړ نو په مدینه کې یهودیان اوسېدل. نو یهودیانو به دا روژه نیوله. نو رسول الله مبارک تپوس وکړ چې تاسو دا عاشورې دا روژه ولې نیسئ؟ نو هغې وی په دې ورځ باندې الله پاک موسی علیه السلام له په فرعون برې ورکړې. چې کله موسی علیه السلام ده او فرعونیان ورپسې شو او په بحر قلزم ورلل، نو الله پاک موسی علیه السلام قرآن شریف کې الله فرمایي انا لمدرکون، الله د کافر قرآن پسې دی فرعون او دا هغه ملګري موږ خو رالاندې کړو، لاندې کېدو والا یو. الله وی کله اس فکر مه کوئ، هغې تاسو نشي رالاندې کولی، زما طاقت تاسو سره نه. قوم موسی علیه السلام ته ووایي ته خو پروا نه لاره لاړه چې کومه اصله لار ده هغه دې پرېښوده او په غلطه لار رالې ته خو ته په اوبو رالې. وایي بس ما ته هدایات هم دررسېدي په اوبو ورغې. الله وڅوکم بحر قلزم ډېر غټ دریاب دې ما لیدلی، زه ورته تللی لوی دریاب د سمندر دریاب یو حصه ده. الله ورته وی په دې کونټۍ دې دا دریاب ووهه. موسی علیه السلام په کونټۍ دریاب و او په هغې کې لارې جوړې شوې او د موسی علیه السلام هر یو قوم په جدا جدا لار پورې وته. چې دې سیند پورې وتل او بس په پورې وتو شو نو دې کې فرعون راغی پې ورګډ شو. قوم ته وایي وبلیده زما زور، دا دریاب زما د زوره ما وشلو، هغه خو به ځان ته خدای انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای، نو دا ما ته وشلېده. یو پروټوکول هم ورته وایو میلاو شو. نو موسی او د هغه قوم پې وننل. بلکې بخاري کې راځي چې اسې نه ته د حیواناتو له خدای یو شعور ورکړي. نو جبریل علیه السلام په یو طریقه اس ور داخل کړ. نو فرعون سره د ټولو قومونو ونه په دریاب هلته د موسی علیه السلام سره د قوم ووته او دوی لا د دریاب په منځ کې چې موسی علیه السلام ته الله فرمایي وی دا کونټۍ دې واپس دې دریاب نه یوسه. نو چې دریاب دې کونټۍ یوسه نو دریاب یو بل سره وجنګي، هغه سمندر دریاب. نو موسی علیه السلام سره د ټول قوم خدای دا فرعون سره د ټول قوم خدای پاک غرق او تباه کړ او موسی علیه السلام سره د بنی اسرائیل د قوم خدای محفوظ کړ. نو دا د عاشورې ورځ ده، یهودیان حضور پاک ته دا خبره کوي. نو نبی علیه السلام مبارک نو موږ په دې وجه دا روژه نیسو د شکرې د وجې نه چې زموږ پیغمبر موسی علیه السلام له خدای پاک نجات ورکړ، خدای برې ورکړ سره زموږ د مشرانو زموږ د قوم او زموږ دشمن چې فرعون دی او د هغه ملګري دي هغې خدای پاک غرق او تباه کړ. نو موږ د شکرې د وجې نه روژه نیسو. نو خو دا خبره خو د یهودیانو وه خو رسول الله مبارک د دې خبرې رد ونه کړ او بیا یو ټکي وفرمایه وی نحن احق بموسی منکم، وی موږ ستاسو نه زیات د موسی علیه السلام تابعداري خو د موږ حقدار یو. تاسو په غلطه د موسی تابع او موږ په سچه د موسی تابع یو. د موسی په دین کې شرک نشته او تاسو خو عزیر علیه السلام ته خدای وایي او د خدای زوی ورته وایي او سجدې ورته کوئ. تاسو مشرکین یې. نو موږ د موسی علیه السلام رښتونې تابعدار یو. نو چې تاسو نیسئ نو موږ به یې نیسو. نو امر بثيابه، نو علما لیکي دا وما مخکې به در هجرت نه مخکې نیوله. نو صحابو ته حکم وکړ یو اقر روژه او اقص جاري وساتئ. روز افضل ده او دا خبره معلومه شوه چې دا دونه برکتي روز ده. د بخاري شریف حدیث دی چې موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه خدای بچ کړ او دشمن یې خدای تباه کړ. نو د مسلمان دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې مسلمان سره د ټول قوم نه بچ شي او د مسلمان دپاره دویمه خوشحالي دا ده چې د هغه دشمن د هغه پړوان دی خدای غرق او تباه. دا روژه همیشه رسول الله مبارک نیوله. بیا په دویمه هجرۍ کې رمضان فرض شو. چې رمضان فرض شو نو حضور پاک بیا امت ته اعلان وکړ وی اوس رمضان روژې فرض شوې. نو د عاشورې روژې د هغې فرضیت منسوخ شو. که څوک نیسئ ډېره ښه د ثواب دی پکې او که نه نیسئ نو څه ګناه پکې نشته. مخکې فرض اوس سنت شوې، مرتبه یې رالاندې شوې.
نو صحابه به بیا د روزه نیول تر مرګونو پورې او حضور پاک تر وفات پورې د روزه نیول او د وفات تر مخکې یو فرمایل لئن بقيت الى قابل فآینده کال ته پاتې شم لأصومن التاسعه نو زه به ورسره نهمه ورځ روزه نیسم. د دې وجه علماء لیکي چې یوازې په لسمه ورځ د څوک روزه نه نیسي، یهودیان په دې ورځ روزه نیسي، ماغي سره تشبیه نو نهمه دې سره مرګري که نهمه ني نو یو لسمه دې سره مرګري. او بعض عالمان چې کوم د يهوديان دي لکه زموږ په وطن کې نشته نو که یوازې لسمه هم نيسي نو تشبیه پکې نه راځي نو خیر دې جایز ده. که څوک په مکروه وي تحریم نه وي تنزیهي وته نو که څوک سبا لسمه ورځ د خلاصه به ده وي ار طالبانو خبره ده نه که څوک سبا لسمه ورځ د دې میاشتې یوازې روزه نيسي نو خیر خو غوړه ده که نن چا نیولي او سبا هم روزه کوي وړي راخده او که نن چا نیولي نو سبا د خالی او د اتوار دوه ورځې دی بیا ورس بهتره ده صدقه بهتره کنن چا نیولي نو پیغمبر مبارک ارمان کړی دی آینده کال پاتې شم نهمه باب ورسره نیسم هم لسمه نهمه واغې آینده کال پاتې شو نو کنن چا نیولي نو سبا دې مونږ خبر خلاص شو او کنن چا نیولي نو سبا دې ونیسي وسره دې یو لسمه دې اتوار مونږ د دې روزي فضیلت څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د عاشورې روزه ونیوله وی د الله نه پوره امید لرم چې پیغمبر د خدای نه امید لري خو دې کې شک بیاني د الله نه پوره امید لرم چې دله به خدای د یو کال ګناهونه معاف کړي یو کال. نو د مارونو زنانو ته د خبر ورسوي ځکه زنانه په نیکو کې د سړو نه تکلی چې کنه نه نیولي سبا دې وسره ونیسي کنه نه نیولي نو سبا او بل ورځ دې ونیسي که طاقت یې نه خیر سبا د خالي نه ونیسي. دا خو د دې ورځې یو فضیلت او برکت شو. د دې ورځې یو دویم فضیلت دی ایو حدیث تر تموي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وان کان فيه کلام. په دې حدیث بعض علماء څخه خبرې کړې دي او بعض علماء دې حدیث ضعیف هم بلکې اکثر علماء وته وي خو خیر خبره د فضیلت ده او زموږ علماء دي چې فضایل کې ضعیف حدیث هم دا غي باندې عمل مناسب دي چې باندې وي. حدیث الفاظ سری حضور پاک فرمایي من وسع على عياله في نفقته يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال. وی چې څوک د عاشورې پر ورځ په خپل بال بچ باندې اهل عیان د په کور کې چې کوم خلک او دی ول عموما ډوډۍ اغي باندې فراخ روزي خوړه نو وسع الله عليه سائر سنته نو راتون کې مون کال بدل خدای په فراخ روزي ول. اوس ګوره د په حدیث پوي کې فراخ روزي وته فراخ روزي څه ته وایي لکه نور کله په کور کې یو روټه په خوله چې بچو گزاره کوي نن دوه پخې نور کله سلور په خوله چې بچي گزاره کوي نن پنځه پخې نور کله صرف روټه ولا په خوله او ترکاری ستن وسره خیر د فراخ کله روزي روزي موږ مر سره پخې نور کله به خالی روزي په خوله نن لکه فراخي په خوخه پکې واچي دې ته فراخي وایي دا نه چې ډېر قیمتي ډوډۍ په حدیث کې دا نشته چې قیمتي ډوډۍ په وکړه حدیث کې دا نشته چې ډېر پیسې ولګاو نه فراخه پختو لفظ تاسو په خپويږي یعنی تاسو روټه بچوله ورکا چې غي دو نه وای چې بابا ډوډۍ کم شو نور را بابا روجي خلاص شو نور را بیبي دا غوخه خلاص شو نور را چې غي پریمانه وخوري پختو کې ته پریمانه اصلي شو خبره په یو سړی ویره د فراخي دی ته چې نور کله به ډوډۍ ورکوله نن وسره مې وام ورکو نور کله به غوخه په یو کیلو خوړل یا په هفته کې به یو ځل خوړل او دې د یو 2 کیلو غوخه او دې د لبد ودري سيزونه پاخه کم او په بچو بخره لا خبره اوس خو خلکو ته اسانه ده اوس خو پرجونه درکړه ماشاء الله ټک پرته اوس خلکو چې د قربانه وخت وروړي نو پرته سنبال کې وېخېږي نو په شریعت کې منع نه دي صحابه هم وخت وچول غریب سره بل چل کاو غریب د قربانه وخت درې سیکل نو یو کی سبه هغه خپلوانو او غریبانو له بل به په ملمنو خوړه یا یو صف فقیرانو له یو خپلوانو او بل کی سبه په خپل خوړه نو هغه بدر نه خلاصې ده ډډر به ګړ به لالو مالدار به خان به لالو نو او شبه نو سنبال به بیا به دوست خوړه نو کاغه خپل یو ایسا ته سنبالول شي او تاسو مو خپل نه د فقیرانو سنبالو د مسکینانو سنبالو او پرجونه لاندې باندې ډکی په پرد کې د ټماټر وزې بیانې او چې تاسو کې دا مشورې له ساتل ده الکه په شریعت کې دا نشته چې د قربانه په خدا شورې له ساتل دا شورې نیت پکې مکو اسی که ساته نو خیر پرد الحمدلله تاسو لبریزي لبریز نو په بچو یو خره وخه په خره خپل روزي بچو لا ورکه او دا وتی خلک دا روزه څوک نه شي خدا کار کوي ځکه ما اکثر خلک دا تاسو کوي یره دا تاسو کم خلک کوي یو دوه کسانو دا ټلیفون کې یاد لري وي روزه بکله نشي لیکن د شلو نزيات خلکو د دې میاش په شروع کې دا تاسو نه شروع کړی دي چې مولوی صاحب هغه پراخه روزي ورته هغه کم راوځه ابا چوله چې پراخه ډوډۍ ورته هغه کم مې دې کې یو کال پر اخیرا نو څنګه د دې تاسو نه کې او د دې تاسو نه کې چې روزه کله ده ځکه هغه کې یو کال ګناه معاف کیږي نو ګناه د اختیار دي چې معاف شي او د کال پر اخیرا دې ما تاسو کوي ابا چې دا رجب د صبرګي په میاش راشي یا د شعبان راشي هم دا خلک وي هغه پراخه روزي چې دا په ډیر وځ والا کې ده موږ د خدای بنده دي کې نه د عاشورا کې نو دا بس لازم ملزوم غوړي نه کنه چې خامخا راځي خامخا نشته یو بهتر کار دی کړي او که فکر یو نه کوي رسم نشته لازم به عاشورا دا باندې چې عاشورا دې ته چې بجوله به خامخا ورکه مستحب کې دا شي چې خامخا خو خبره په بچو فراخ روزي خوري نو آینده یو کال ورله خدای روزي فراخ کی او روزو نشي یو کال د روزو ثواب بدل خدای پاک درکې ان شاء الله العزیز
زمانو اوس په دې ورځ باندې بعض خلک عاشورې پر ورځ مقبرې ته دا پکې نشته په شریعت مقبرې ته هر وخت دی هغه کې دا تخصیص نشي چې د عاشورې په دې کې ثواب ډېر یا د عاشورې پر ورځ ته فایده ډېره نه دا پکې نشته ټول ورځ یو برابر په نور ورځو کې شي په دې شي په بل ور دې ورځ تخصیص پنه کوي په دې ورځ باندې او په دې ورځ خلک لاړ شي په خاص خدای واچو کړه ختم شو عالمانو د خلک کوی کړل نو د خلکو ذهنونه کولو شو په خوا په دې ورځ باندې خلک مقبرې ته تل نو په قبرونو به به ځان سره وړي په منګو کې او په کوزو کې په خوا دا په دغه کولري مولري نه نو په دې قبرونو د پاسه به واچو مونږ به ماچوي وی نه کنه حسن حسین دواړه یاد دي لکه حسن مسلسل یاد دي وی حسن حسین دغه وفات شوی دي نو دا وباچو نو هغه الته دغه وفات دي په کربلا کې او بدل ته د بشیر جان په قبره شه بشیر جان خو ته نه دی مړ او کته په بشیر جان په قبر وواچه نو خدای شته کړه د خپل مبارک ته ورس دلته په مړی یاچه نو هغه برخ دراکاږي هغه خوري خبر خلاص ده نو ستامل ته نه رسی نو الته باوی ته حسن حسین دی په دې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی ها دویم بس قانونو مسور به او دا دارونه به او په قبر به واچ دا نشته په شریعت کې کته خامخ حضرت حسین رضی الله عنه ته ثواب رسول مان نو اسی یو مسلمان لته کیلو باور جوس په اسکا او دا لغله یو 2 کیلو مال چې کورې پاخه مسور ولا یو 2 کیلو مال چې کور پاخه وغه ولا والا چې کور پاخه او دا نیتو چې خدای رضی ثواب د رسول الله مبارک غنیاز بن او مبارک نسی حضرت حسین ته ورسول خدای یو فائدہ نو چې په خوري واچه څه فائدہ مارغانو ته مچول شي په یو ځای کې مارغانی ورواچه خبره او مارغانو له خدای روزي نه ورکړي مسلمان غریب فقیر لا ورکړه هم د دې ورځې تخصیص پنه کې چې خاص په دې ورځې ته ثواب رسي او په بل ورځ نه رسي هر ورځ کته خیراتو کې او ثواب د رسول الله مبارک دی مبارک نصیب ورو بخي نو فائدہ ده نو دا په قبرونو دا شی اوس خلکو ختم په خوا په سب دا شوري پر ورځ د دنیا بروانه دي قبرونو دلالت دی او یو بل رواج او شکر دی ختم هغه ته به شګلولې بغلولې مې ما شومان لکانو جنکه نو پشکری کې به رحیل کې خاو رحیل به کولو نو چې رحیل کولو کې نو سلور پرې جوړ شي نو دا به پشکور کې پشکری کې خاو د پسر به کې او په کورونو کې بغل دي شګلولې نور څه ټکی ومانه یل نو خلکو باغی له شی ورکاو شابه غنم ورکول ودا د حسن حسین برخه نو پشکری کې به یو ځای کې باغ سلور کور جوړ شي رحیل کولو یو ځای په جوار بل ځای په غنم خلکو ورکول بل ځای په ګوړه ورکول دا څنګه هغه وخت کې کوم سيزونه دا ټول ماشومان د سار نشورو شو تر غرمې پورې او تر مازیګره پورې په دې کورونو بغردل شګلولې نو خلکو به اغیله شی ورکاو نو دا د حسن حسین برخه خدای ته وګوره د حسن حسین برخه دونه معمولی شی نه دی د پیغمبر مبارک مسجد چې خیرات کې مضبوط خیرات وکړه یو ګډلال کوي ثواب مې غوښته یو غوړال کوي ثواب مې متوبه نو سوال پکې خلک په کوڅو کې بغردي دا په شریعت کې نشته او خیرات د خاص وسره تعلق نه لري هر وخت کولې دریم یو رواج ابو ماشومان هغه دریم رواج د مشرانو ته بیان دا شوري پشپه بخل کو ډنډه برا په هوا کې وشته یاد لکه ډنډه به جوړ کړي د ټوکړې نه او هغه به د خور په تیلو کې لمدې کړي او اور به وته ورته او به وشته بل ټول شپه دا ډنډه وشته وی دا شوري شپه دا په دې موږ ماشومان په دې داګونو کې په خوا ډاګونه ډیر اوس ټول داګونه ختم شو خاطر ونیول نو په خوا به په دې داګونو کې دا شی وشته دا ډنډه لوی جشن به د شپې ټول شپه دا ماشومان بارو دا سړي بابا او دا ډنډه به بره وشته شکر دې غره سم ختم شي او یو بل ما ته یادي لکه دا کوټه ته خلکو خاطر نو دواړه لاسونه به د کوټه چت دراو باندې او حسن درزه تاسو څه ټکی به وینو اے حسن درزه او کوټه لا ما دا جوړ په یزید دې نام لکه دا رواجونو په خوا علم کمو دمارو شکر دې علم زیات فارق کې خدای عالم پیدا په هر محله کې خدای یو ځوان پیدا او په خوا په جمعهتونو کې ځاړي مامان او غریبانان سره قران به ذکر دا چې علم نو دا اوس کې کمال او خپل دران علماء موجود حکام هغه او شکر الحمدلله علم زیات شو نو خلک پوي شو او په اقرب خلک پوي شو نو دا رواجونه ختم شو نو اوس د عاشورې سو خبرې شروع چې تاسو یې کوي یو روزه او پر روزه مې پوي دې په دغه ورځ باندې خیرات په دغه ورځ باندې خپل بچو باندې فراخ روزي خوړل دا مستحب عمل دی دا په عاشورې کې کوي که خیر ان شاء الله العزیز ها دا دې میاش کې یو ډیر عظیم ظلم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت سره دا نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام ډیر محبوب بچی و دا خپل بچی د حضور پاک او دا نیازبین بچی چې د ما په خپل پیغمبر ډیر ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث عن الفاظ لفتونه یو بیبی رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم له او پیغمبر علیه السلام ته وای
وی صاحب یو خوب مې ولید او ډېر خطرناک خوب مې ولید. وی ستا د وجود نه مې یو غوښه را پرې کړه او زما په خپل غېږ کې ډولی کې واچوي. نو حضور پاک ورته فرمایي رأیت خیرا، وی تا اشته خوب لیدلی دی انشاءالله. او بیا څه وایي تلد فاطمة انشاءالله غلاما یکون فی حجرک، وی د فاطمې به بچي کېږي او ته به د دیتوب خدمت کې ستا غېږ کې به راغورځېږي. دا خو ښکلی خوب دی. نو فولدت فاطمة الحسین فکان فی حجري کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. هم دقسې د فاطمې بچی شو حسین. نو زه د دیتوب خدمت مې کوم، نو ما راواغش په خپل غېږ کې مې کېنم. تاسو دا اندازه ولګوئ چې حضرت حسین څوک شو؟ د پیغمبر مبارک د لور بچي، هغه بچي چې دا بیبي خوب کینی وي ستا د غوښې ټوکړه زما غېږ کې را پرېوته. دا حسین د رسول الله مبارک د غوښې ټوکړه شوه. حدیث رسول الله مبارک. نو یو ځل دخلت یوما دا ټکي وایي على رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویو ځل په حضور پاک وردن نشو فوضعته في حجره، نو ما ماشوم راواغشته د رسول الله مبارک غېږ کې مې کېنم. دا حسین. ثم كانت مني التفاته، وی داسې اخوا مې وکتل، وی چې بیا مې حضور پاک ته وکتل فاذا عینا رسول الله صلی الله علیه وسلم تحریقان الدموع، وی چې مې پیغمبر مبارک ته وکتل حسین په غېږ کې ناست او د سترګو نه اوښکې بهېدلې. زارو قطار رو رهاتا د سترګو نه اوښکې روانې دي د حضور پاک مبارک. قال دا بیبي وی فقلت يا نبي الله بأبي انت وامي ما لك، مور پلار مې درنه قربان سو شو، څه چلو شو؟ ما خو د نصیحت راوست حسین او غېږ کې مې درته کېنم. دا خو د خوشحالۍ خبره ده، ستا خوښ نصیحت غېږ کې مې کېنم. نو څه شو چې دا تجاړه د اوښکو نه دي یو شان اوبه را روانې دي. الله اکبر الله اکبر. وی حضور پاک فرمایل چې اتانی جبریل علیه السلام فاخبرني ان امتی ستقتل ابني هذا، وی ستا امت به ستا دا بچي وجني، ستا امت به ستا دا بچي وجني. فقلت هذا دا بچي دا زما خوښ بچي، دا زما نیازبین بچي، دا زما ګران بچي. هذا استفهام دغه دا پیدا دي، دا نیازبین دا ګران دا محبوب دا خشته بچي چې ما غېږ کې دی به زما امت وجني. بنا واتاني بتربه من تربته حمراء، وی تا ته خیر جبريل لاړ او سره خوره راوړې، دا هغه خوره د چې کوم ځای به ستا دا بچي وجني کې امت به وجي. هغه څه شو د ما هغه څه شو له په دغه ورځ د عاشورې پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیازبین بچي چې په غېږ کې به کېنه. حضور پاک یو ځل دغسې په منبر باندې ناست، دغسې په منبر حضور پاک ناست. او دا بیبي څوک وه چې دا خوب یې لیدلی دی؟ دا ته ویم د دې نوم فضل بنت حارث. حارث د رسول الله مبارک تر د رسول الله مبارک دا ام الفضل تیر وته، ام الفضل بنت الحارث د حضرت عباس بیبي وه، د حضرت عباس رضی الله تعالی د حضرت میمونه خور د حضور پاک فینې وه. دا د پیغمبر بچي کوم بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا بچي چې دا نیازبین چې رسول الله مبارک یو ځل په منبر ناست دی تقریر کوي او دې کې د حسن او حسین دواړه را روان دي، تین دګونه خوري، کله ودرېږي او کله پرېوځي. د هغې هم د خپل بابا سره ډېره زیاته مینه وه. نو چې کوم ماشوم په منډه را روان او نیکه سره یې مینه نو درز خوري چې زر ورځ همزه خو نه چې راتلی جومات کې را روان دي او درزونه خوري، یو درز بل درز بل درز. الله اکبر. د دواړو جهان مبارک سردار تقریر پرېښود او د منبر نه کوشو او دواړه یې راوچت کړل، یو یې په دې روټ کې نو بل یې په دې روټ کې او فرمایي وی صدق الله، زما رب رښتیا ویلي دي. انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مالونه او ستاسو بچي غټ ازمایش دی. وی دا دواړه بچي مې ولیدل چې درزونه یې غوښتل مال راتل، وی ټینګ نه شم نو ورپاسې د راوچت نه کړو په غېږ کې مې کېنم. تقریر یې ورته دا یو ازمایش شو چې ما خطبه پرېښود او دا مې کېنو. څومره ګران، څومره د پیغمبر خوښ او څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا. او یو حدیث ته بل ویم چې تاسو ور باندې لګ تاسو ته پته ولګي. عقبه بن حارث وی حضرت عقبه وصلى ابو بكر العصر، حضرت ابو بكر الصديق طبعا ديگر منذ ثم خرج يمشي ومعه علي، ما ديگر منذ يوم بار رب علي رضي الله عنه وسلم فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. دا بل مشروري حضرت حسن دا ماشومان سره لوبي کول، لوبي ماشوم كان فحمله على عاتقه، حضرت ابو بكر لوچت کو فوق كده او سوي بأبي زمادي دبلار فرب قسمي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشبيه بعلي قسم بخدای چې دا د پیغمبر سره په شکل کې یو شان دي، د علي په شان نه دي. علي خندل او بل حدیث کې سره دي به حسن نیمه بره ایسا کې د پیغمبر سره یو شانو مشابه، او حسین لاندې د پیغمبر سره یو شانو. د حضرت پیغمبر مبارک سترګې او پوز او خلو شونډې او د حسن یو شان دي، او د رسول الله مبارک کونډې او په او چالو ګرځیدل، او د حضرت حسین یو شان. یعنی د پیغمبر مبارک وجود او دا وجود حسن الله په حسن او حسین تقسیم کړي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی اسې دې ډول مسو فضیلت راته کدا ته پته ولګي چې مسونه ظلم کړی څومره دې دې کړی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه، دا نو سي ابو بکر تکینو هغه مبارک اوګه چې دا قیمت نشته.
هغه برکتي وګا چې د قیمت نشتا او د خپل مسیح حسن په هغه باندې کېنو لري. نو یو سړی په لار روانو نو د ماشوم ته وایي نعم المركب یا غلام، الکا نعم المركب رکبتا، نعم المركب رکبتا یا غلام. بچي په ډېر عجیب سورلې سورلې رسول الله کده مركب سورلي ډېر اعلی ډېر قیمتي ډېر مزیدار. رسول الله مبارک سو فرمایل اوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو سورلي ډېر مزیدار د سورلي زم او شاه سوار ډېر مزیدار. حضرت حسن دا بچي چا پرې د یو ظالم یو خزه ولمسه ولو ظهر یو ته په ډوډۍ کې واچول او شهید شو. او دا علي رضی الله عنه قول په ترمذی کې دی چې د نیمه نفره زما بچي حسن د رسول الله په شان دی، د نیمه لاندې زما بچي حسین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دی. په ترمذی کې راځي حضرت انس وایي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ايو اهل بيتك احب اليك، د کور په خاوندانو کې د څوک وخت دی؟ قال الحسن والحسين، حسن وحسين يا اخوه. خدای رسول مینه نو چې د دوه جهان سردار په فاطمه کړه لا نو یې ادعو لي ابنيه مال بشير او راغواړه شابه خپل زماني نو کنه ادعو لي ابنيه لما بشير راغواړه ما غيبه ولا راوستل نو فيشمهما ويزمهما اليه نو ځان ته را په وسکل دي سینې پورې جوخ به او بویول به لکه سړی چې ګل بویي هما ريحانتاي من الدنيا، دا زما په دنیا کې خوشبوئی ده. کشمالو به کشمالو چې څنګه باندې بویم با ځان ته یو ځای کړي سینې پورې جوخ مینه ده، دا محبت دی او دوړ به بوئی کړل بوئی. لیکن زمارو د رسول الله مبارک امت دا عمر نه سوال دیم شیطان. حضرت سلمہ سوئی رضی الله تعالی عنها قال دخلت على ام سلمة، ام سلمة ام المؤمنين باغي ور داخله شوما وهي تبكي جاري، ام سلمة جاري ما ورته فقلت ما يبكيك سشي دي جاري ولي جاري؟ قالت ام سلمة مسلمانانو ام المؤمنين فرمائی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام حضور پاک میں خوب کی ولیدو، حضور پاک میں خوب کی ولیدو وعلى رأسه ولحيته التراب، فسرو گره د خور ډکو د دوړو جهانو سردار مې په خوب کې ولیدا وعلى رأسه ولحيته التراب، ګره مبارکم د خور ډکه ده او سر مبارکم د خور ډک دی. نو ما وتوی ما لك یا رسول الله، د الله رسول سچل شوی دی پریشان په سر او په ګره دی دوړي الوتی دی خور الوتی دی. وی فرمایل قال شهدت قتل الحسين انفا، اسره الحسين شهید شو د میدان نراله د خپل بچی شهادت مې په خپل سترګو ولیدا. چې زما امت زما بچی مړ ده څومره ظلم وشو هغه ماشوم بچی سره چې رسول الله مبارک په سینې پوری نه او رسول الله مبارک په بویا او رسول الله مبارک په دې رونی خود او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. حضرت اسامه بن زید وی طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في بعض الحاجه وساجدنا تشبيه حضور پاک ورته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء وي حضور پاک ورته صادره په سفور کړ لیکن سے شیخ پټ صادر ولا ادري ما هو بما تفتن وجد سدي فلما فرغت من حاجتي جماع فل ضرورت پورا کا ما هذا الذي انت مشتمل عليه قال رسول الله صادر کې سپټ کړی صادر په چا پور کړی فكشفه صادر الى کا فاذا الحسن والحسين على ورکه نو دا دواړه ما شومان په کې کېنول حسن او حسین په نیمه شپه کې صادر په خور کړو او بیا څه فرمایي رسول الله مبارک وی هذا ابناي وابنتا ابنتي دا می بچی دي او د نور بچی می دي. اللهم اني احبهما، یا الله زما د دوړ ډیر خوښ دي واحبهما تو سره مينو کې واحب ما يحبهما او دې سره څوک مينه کوي خدای تعالی سره مينه، لیکن مينه وسره شو ظلم ورسره شو ظلم. هغه بچی چې رسول الله مبارک فرمایي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، د جنت د ځوانانو سرداران دي. او رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث ته قال لعلي وفاطمه والحسن والحسين، علي او فاطمه او حسن او حسين انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، چې دې سره چا جوړي د دې سره څوک مینه کوي زما سره جوړه ده او چې دې سره څوک جنگ کوي هغه سره به جنگ کوي. څومره ظلم شو دې سره. لیکن د کوفیانو ظالمانو شهید کړو، د کوفیانو ظالمانو شهید کړو. یو ځل رسول الله مبارک حضرت فاطمه د کور مخه ته حضرت ابو هريره وای نو يأتوي أصملك أغروان كارشتا ما شوف لك راشم ران رخوش تبينه يعني حسن دلك ساعات بس رمن دقري نو رسول الله مبارك ورتر غاړه وته یا الله لما د سرمینه د خدایا یسوب د سرمینه کوي نو تم ور سرمینه کوا. هذا دي بر ابن عازب وي يا رسول الله مبارك وکړو او دعا وکړه اللهم اني احبه واحبه خدای د سر زمامینه دا تور سرمینه وکي. او عائشه بي فرمای وخرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوسات وعليه مرد يوم من شعر اسود شليع
دا ویختو شړی چې په خوا به خلکو جمع کې چوله هغه وه راغی حسن ابن علي داخل بیا حسین راغی شړی کې داخل کړ بیا فاطمه راغله هغه هم شړی کې داخل کړه بیا علي راغی شړی په هغه خورا کړه او بیا سوی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یو دعا ده خدای مو پاک کړه الله تاسو پاک کړی دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وکړه لیکن دمارونو دا دغه شی دی دا بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې راځي حضرت حذیفه وی حضور پاک لور لم کنه وی ساجد مې پورا وی بیا صادره چولې په چا باندې وی مې دا سړي وی حسن او حسین دي نو دی وخت کې تا ولې راځي دي وی ما ته وی حضور پاک چې یو فرشتہ راغله او په لوبي د ځمکې دار راځي نه مخکې ځمکې ته نه راغله ملك لم ينزل الارض قبل هذه الليله استاذن ربه د خدای اجازه ته وکړي ځکه د زمال اجازه راکړه او زم چې پر رسول الله مبارک سلام واچو یو خوش خبری ورکړه فرشتہ له کوم سلام واچو خوش خبری د سره کړه چې فاطمه به د جنتیانو د خدو سردار او حسن او حسین به د جنتیانو د ځوانانو سردار تمرونو دا هم ورکنه دا هم شوی دي لیکن ظلم سو شو ظلم دو شو چې دا حضرت انس سوی دا د کوفه خلکو وخت اراده د یزید په مقابله کې هم دغه کوفه خلکو شهید کړ بحثي کسانو په بحثي کسانو کې دعا یا کسان شهیدان دعا یا کسان چې هغه کې اهل بیت رسول الله مبارک تقریبا 23 او باقي نو صحابه کرام نو سره ته پرې یا خدای د چانه د پیغمبر د غنیاز بن وسیله د کوفه گورنر عبید الله بن زیاد د سره یو نو هغه ته لکه څنګه کې څوک چاته یو تحفه ډاله پیش کړي نو عبید الله بن زیاد د رسول الله مبارک د وسی سر په کاسه کې پیش کړي حضرت انس قال اتى عبيد الله بن زياد براسه اتي عبيد الله بن زياد براس الحسين وجعل في تست وجعل ينبت وقال في حسن شين قال انس وقلت والله انه كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه وقلت اما انه كان من اشبههم برسول الله حسن صحيح روايته عبيد الله بن زياد په کاسه کې د حضرت حسین سر پیش کړ نو چې پیش یې کړ نو سره یو دکیو یو چوکاوه هغه چوکې د حضرت حسین د پوزا سره وی خلک وی داسې کولې دام د جنت تمه کوي دام ځان ته مسلمان وای دی بم د قیامت پر ورځ د مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږي چې د حضور پاک نشي وای نیاز بي چوکا وسره د پیغمبر د حضرت حسین د پوزا وی وی تا خلک وی د خپل حضرت انس وی مال غسر الله ما لری کا چوکا ظالما زما د قسم د الله په ذاتی چې ما رسول الله مبارک لګل چې د پوزا خپل کړی دا ظلم شدد پیغمبر مبارک د نوسی سره حضرت حسین وممرو غفتو می شهید کړ او وتوی د یزید بادشاہي په باندې نه د یزید بادشاہي نه حق ناجایز ده ولې تاسو رئیس راغوستم مرګ لري او په بي درده شهید کړ لا افسوس کوم زمانو حضرت عثمان د خلکو شهید یا شهید کړ د مسلمانانو حضرت عمر شهید حضرت علي شهید حضرت حسن شهید زم دا څومره علما دي خلکو شهیدان لګیا دي خطر د دنیا غټ علما شهیدان کړل نو څنګه دا ما اساس لګی راځي چې دا څومره غټ علما دي چې الله څنګه ول دي سپینګرو علما درته الله څنګه ول دي دا په یو دي کم راغورځي یا به حضرت حسین الله څنګه ول د پیغمبر نیاز بن بچی الله څنګه ول اکم لاسو چې بغشي په غزار په دا ګورګوري وشته اس کم لاسو چې د رسول الله مبارک د نیاز بن بچی نه سر پرې کاو اکم بدبخت چې بیا گورنر له پتو فکه پیش کړي سره اکم بدبخت چې تاسو کې چې گورنر ته پیش کړي هغه گورنر کوم بدبخت چې په چوکه ولا پوزم او الله غسر رسول مشکات کې راځي او هغه بعد خدای مسلمانان مسلط کړو مردار کړل او دغه سرونه د دمشق جامع مسجد نه بار پراتو او ځکه ورلما نو خلکو به قد جاء راغله مجدا سيد وي چې سر مچتر یو مارو حیما راغی او د دې عبید الله بن زیاد د گورنر چاته چې د پیغمبر د نصیب کاسه کې سر پیش شو د پسمیمو کې به امر نه و غیب بشو بیا به وتلا بیا به ماراره په دې سرونو لا سرونو شیندلې پراتو دي ظالمان بیا به ماراره په دې سرونو بغردیدو او نور سرونه به پرې خو درو د دې گورنر عبید الله بن زیاد په مکه باندې نوت او غیب بشو بیا به هغه صدا ول په دنیا کې ورته خو خلکو ته چې په داس په مده د حضرت حسین بوز له غزار ورکړل نمبر نه بس سر دې پرې کړی سر به پرې کېږي پرې شو او د بوز له غزار ورکړل بوز کې سپېمه کې به مار نه نوځي او ټکونه وو ظالم خدای نه پرې ظالم خدای مردار هغه د کوفي خلکو باندې تردنه پورې ځابونه زیرا یو وضاحت نه پاتې ول خبره چې پیغمبر مسیح څوک شهید کی هغه معصوم بچي تاسو ول خبره نو دې ورځ باندې دا لوی د کائناتو کې د ظلم نه لوی ظلم په دې ورځ باندې شي. 'زیاتې شوي، ډېر ظلم شوي.
تمارونو دا مې د دې ورځې متعلق تاسو ته حالات بیان کړل او بعض علماء لیکلي دي چې په دې کې یو لس غټې کارنامې نورې شوي نو دا د عاشورې ورځ ده اوس به تاسو په دې کې څه کوئ بس تاسو له ما چې کوم عمل دی هغه درته وښودل یو روژه شوه خیر ان شاء الله یاده شوه او یو به خیر خپلو بچو باندې پراخه روزي ان شاء الله دا د دې ورځې برکت دی او د دې ورځې فضیلت دی زموږ د جومات ته زموږ د یو مرزو کې یو خان تېر شوی دی بمبی خان ورته ویل ډېر نیک سړی بمبی نیک سړی و چې رښتیا خبرې په دغه خپله زمانه کې هغه وخت کې حافظانو غټ خان هم و لیکن قرآن شریف یې یاد و حافظ و د قرآن شریف د علماء سره ډېره زیاته مینه وه حاجي صاحب رحمت الله علیه سره ډېره مینه دغه کې عمر دونه دی خو دا چې په کې مارکیټونو دغه د حجره حجره کې دنه یو جمعه ته جوړ کړو حجره کې به ناس ته خشته خپل سپینې جامې به جوړې اشتا سره خدای پاک یو بخي دا یو نو سید قیس خان نوم زموږ د جمعه سره کله کله امداد کوي کله پیسې راوړي د خپل وس مناسب او د جمعه کې ولګي یو د نسو سو کار نو بیګا بیا لګم د پیسې راوړي د جمعه کې ولګي او تقاضا د دې کې جمعه ته دعا وکړي هر سړی د دعا محتاج لکه دعا وته کوي چې خدای پاک خیر برکت نصیب کړي او د جمعه سره چې زموږ څومره امداد کړی دی الله دې ول قبول کړي او بیمار مې اکثر غریب الله دې قسم الله صحت ورکړي الله دې په خپل بچو خوشاله کړي او الله دې ټول خاندان سره د غمونو فتنو محفوظ کړي زموږ د جمعه سره چې چا تعاون کړی دی کوي الله ټول له خیر ورکړي ټول له برکات ورکړي ټول د هر قسمه فتنو او آفتونو او مصیبتونو په حفظ او امان کې وسره زموږ یو دوست په کارخانو مارکیټ کې هغه هم عباس صاحب په دې ماربلو کې هغه څه تقاضا کړی دی چې په دغه کې ټایلونو کې به د جمعه سره تعاون وکړو دعا کوي چې خدای پاک تعاون قبول کړي دا ما بقي صرف ډېر لږ کار پاتې د سپدې کې او صرف د دې بجلی کار پاتې دی او د ټایلونو کار پاتې الله پاک دا په خیر سره ورسوي الله تاسو ډېر خوشاله کړي الله هم د برکاتو ژوندۍ نصیب کړي مسافر ته دعا کوي خلک بار ملکونو کې مسافر دي او زموږ د دعا په تمه دي الله دې په رزق کې برکت واچي الله دې ښه کاروبارونه ونه ورکړي الله دې دا مسافر په سعودي کې دي اماراتو کې دي نور ملکونو کې دي الله ټول له خیر برکت د خوشاله ژوندۍ او د هر قسم غمونو نه وساتي زموږ د جمعه مقتدیان یا چې د بار مسوق راځي الله ټول دې هر خوشاله نصیب کړي د چا بچی نه الله نارینه اولاد ورکړي تو بیماران الله صحتونه ورکړي سو په څه قسم غمونو فتنو کې مبتلا دي الله غمونو فتنه خوشاله وږي ماجد زموږ غیر لغې ضوء کې یو پریشانی ده چې خدای پاک ولا پریشانی په خیر او په خوشاله بدل کړي برحمتک یا ارحم